فصله وصحي دی او ملت خوشاله دی او ملت په امنیت کې دی او د ملت د خدمت او د خوشحالي ورځ دی. نو زه به خپل په خبرو کې داسې لنډ اطمینان خلکو ته ورکړم چې د ښاروالي ریاست چې دی ښاروالي یو خدماتي ریاست دی چې د خلکو خدمات عرضه کوي د ملت لپاره. نو موږ ان شاء الله په خدمت کې یو د خلکو د خپل ولایت خدمت مو کړی دی او کوي ان شاء الله په شپه ورځې کوو چې کوم سړکان دي هغه موږ په پلانو کې نیولې دي په څه باندې کارونه شروع دي او څه مو په پلانو کې دي څه باندې جوړ شوي دي چې تاسو وینئ. نو موږ هر اړخیزه کوشش کړی ده او ډېر شیان مو اوس پیشنهاد کړي دي چې هغه هم به ان شاء الله په لنډ وخت کې په کار شي د چا به کار تکمیل شي او په څه کارونه به په هغې باندې کار پیل شي. مثلا و د چوک د غرب طرف دی د چوک د جنوب طرف دی دلته موږ دا پلان لرو چې دلته زیربنا مارکیټونه جوړ شي چې دا هم د ښاروالۍ ملکیت دی چې په دې باندې هم د بعضو تجارانو سره موږ خبره کړې ده او دا کوشش مو هم دی چې نور تجاران راشي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي دلته زیربنا مارکیټونه جوړ کړي چې دوی به خپل سرمایه‌ګذاري دلته وکړي او د ملت لپاره به ډېر غټ سهولت وي. دلته به تجار خپل سرمایه‌ګذاري کوي دلته به د ملت خلک هغه بیکاره خلک په کار بوخت کېږي او دکاندار ته د دکان زمینه برابر کېږي. نو دا ټول ملت په دې شریک دی. یو سرمایه‌ګذار دلته یو کس سرمایه‌ګذاري وکړي د دې یو کس په سرمایه سره به دلته په سلګونو خلکو د کار زمینه برابر شي. په مثال په ډول چې اوس حاجي عبدالله خان دلته د ښاروالۍ ریاست کم ځکه ورکړی د کار په شروع دی د دې څونه ګټې دي. دلته هدا د امارات اسلامي ته ګټه راځي د دې ځای څخه چې د ښاروالۍ ریاست ملکیت دی دغه پیسې برته په دغه ملت باندې مصرفېږي او داسې په سلګونو خلک تاسو وګورئ چې بیکاره خلک وله حالې د کار زمینه ورته برابره ده چې خپل اولاد ته پاکه نه پکوړي سهار راځي تر مازدیګره کار کوي مازدیګر خپل پیسې خپل کور ته په خوشحالۍ شپه تېروي. او د تجار دپاره چې کومه سرمایه درلود یا په خارج کې کوم بانګونه کوله یا بل کار کوي هدا اوس هغه کار هم په مخ روان دی هغه هم ګټه اخلي او امارات هم ګټه ورسېده ملت هم ګټه ورسېدله. په ښار کې هم یو ښکلا راغله یو اوس دا مارکیټ چې د افغانستان په سطح یو مارکیټ دی د افغانستان په سطح د دې نقشه د دې ډیزاین او د دې سوالات د افغانستان په سطح یو مارکیټ دی. نو زموږ د اطمینان دا دی چې ان شاء الله د دې سړکانو باندې موږ کار کوو او د دې د غرب د طرف سړک چې دی هغه ته سړک باندې هم موږ په پلان کې نیولې دی د نور د سړکان هم موږ په پلان کې نیولې دي چې په لنډ وخت کې به د ترانسپورت سړک چې دی هغه اهمترین سړک د هغه موږ جوړوو چې هم مارکیټ لپاره وده وکړي او مارکیټ هم ترقي پکې راشي او د هغه موټر لپاره هم هلته سهولت پیدا شي هغه بیا لارې. نو دا خو موږ مکلفیت چې دا کوو ان شاء الله. نور سړکان هم په نظر کې نیولي دي فرعي سړکان په نظر کې نیولي خو موږ د ښاروندانو څخه یو درخواست دا دی چې د ښاروالۍ ریاست چې دی دا د خلکو سره تړلی د ملت سره دا موږ د ملت په عواید باندې جوړوو چې دا ملت موږ ته همکاره شي. تر اوسه هم همکاري را سره کړې ده نور همکاري هم غواړو. دوی موږ د دې خلکو څخه په درې شیانو کې موږ د دوی څخه جدي همکاري غواړو او درې کار دوی موږ سره جدي وکړي. که دا درې کار دوی موږ سره وکړي ان شاء الله بیا په ښار کې هېڅ مشکل نه وي. په ښار کې دوی موږ سره د عوایدو په برابر چې عواید موږ جمع کوو دا په وخت باندې جمع شي چې کم صفایي پیسې دي کم نور د قراردادو پیسې دي کم ملکیتونه د ښاروالۍ دوی سره دي کم نورې کرایې دي کم دا په وخت سره دوی تسلیم کړي. نو دا ښاروالۍ ډېره قوي کېږي خدمات عرضوي. د تنظیم په بخش کې چې دوی تنظیم په بخش کې چې کم بې نظمي د تجاران چې دکانونه لري سرمایه‌ګذاران دي دوی څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی په دغه کې اهمترینه همکاري زموږ سره وکړي نظم مراعات کړي چې نظم مراعات شو نو د ښار ښکلا به هم په دې کې وي او خلک به په سوالات هم خپل رسیدګي خپل ادب ته کولی شي چې تنظیم راولي. او د تنظیم په بخش کې دوی زموږ سره همکاري وکړي. د تنظیم په بخش کې دوی هم موږ سره همکاري ورڅخه غواړو دا وار موږ دا ویلي دي د تنظیم په بخش کې چې د کم تنظیم مراتب دوی د کوشش وکړي چې مشخص ځایونه دي او ته مشخص دي هغه ځای د موږ په ګوته کوي هغه ځایونه دوی د خپل اشغال انتقالي د خپل زموږ مکلفیت د ښاروالۍ د مکلفیت دی خدای یوازې ښاروالۍ نشي کولای باید دغه ملت
همغږ وي ورسره، د دې ورسره متفق وي، د دې ورسره په اتحاد کې وي، د قومي سپین ږیري د وکلای ګزار موږ دوی به مشورې سره کوو، پر یو مشکلاتو باندې به سره غږېږو چې موږ دوی سره اتفاق کوو او کار مخ ته وړو، انشاءالله بیا به هېڅ نوی مشکل نه وي.